د سوداګرۍ پراختیا لپاره د شیرخان بندر ظرفیت لوړیږي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه نن سه شنبه د 1415 لمریز کال د اسد میاشتې په شپږمه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوه. غونډې ته د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له لوري د شیرخان بندر له لارې له تاجکستان، قرغیزستان او چین سره د سوداګرۍ په موخه یو شمېر وړاندیزونه وړاندې او له بحث وروسته تایید شول. د دې وړاندیزونو له مخې به د مالیې، کورنیو چارو او نور ښکېل وزارتونه او ادارې په شیرخان بندر کې لازمې زیربناوې ایجاد او شته زیربناوو ته به پراختیا ورکړي. همداراز به له تاجکستان سره په همغږۍ د دغه بندر په کاري ساعتونو کې زیاتوالی راولي څو زیات شمېر ترانسپورتي موټرو ته د تګ راتګ زمینه برابره شي. همدا ډول مالیې وزارت ته هدایت وشو څو په شیرخان بندر کې د ګمرک، ګودامونو، تخلیې او بارګیرۍ خدماتو د وړاندې کولو په موخه د لوجستیکي مرکز د جوړولو په موخه بودیجه ځانګړې او دغه مرکز جوړ کړي. په غونډه کې ټولګټو وزارت ته هم هدایت وشو څو د کټای دهلیز د فعالولو لپاره چې د ایکو اقتصادي همکاریو سازمان په واسطه د ایران، افغانستان، تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ رامنځته شوی د افغانستان په خاوره کې د اړتیا وړ ریلي تاسیسات جوړ کړي. همدا ډول په غونډه کې پریکړه وشوه څو اماراتي شرکتونه خپله داغمه اوسپنه ملي پراختیا شرکت ته وسپاري او دغه شرکت کې د پروسس له لارې تولید کیدونکی په معیارونو برابر ګلسیخ په لوی اماراتي پروژو کې وکاروي. په غونډه کې د معیار او کیفیت ادارې له لوري وړاندې شوي 38 معیارونه او 12 د ازمایښت طریقې هم تایید شوې. دغه معیارونه او د ازمایښت طریقې د کرنیزو محصولاتو، خوراکي توکو، درملو، ساختماني موادو، مخابراتو او الکتریک، کیمیا او پلاستیک، روغتیايي سامان آلات او یو شمېر نورو برخو اړوند دي چې د هیواد اوسنی وضعیت او نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره جوړ شوي دي. د غونډې په پای کې د یو شمېر تعقیبي موضوعاتو راپورونه هم وړاندې او په اړه یې اړوندو ادارو ته لازمې لارښوونې وشوې. پورته پریکړې د نهایي تصمیم نیونې په موخه د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب دفتر ته واستول شوې.